مونږ هغې سره روان شو او چې ډیرو ښار ته نږدې شو نو په زرګونو خلک زمونږ په انتظار ولاړو. زمونږ د موټرو په لیدو د انقلاب او فخر افغان زنده‌باد نارې وهلې. بازارونه، سړکونه، دکانونه یې بند کړي وو. ځای په ځای دروازې ډېرې ښې جوړې شوې وې. زما په خیال دلته ډېر لوی خلک راغلي وو، خو داسې استقبال یې شوی نه و. زه یې پاس سور کړم او د جلوس وړاندې روان شوم. په زرګونو ښځې او نر په دکانونو، بالاخانو او کوټو ولاړو. پیرنګیانو ډیر کوشش کړی و او په هندوانو یې ډیر دباونه کړي وو چې په دې طریقه زما جلوس او استقبال ونه شي، خو بالکل ناکامیابه شوي وو. د دې جلوس ټول انتظام هندوانو کړی وو. ډیری اسماعیل خان کې په دې ورځو کې د قومي تحریک زور او شورو. د دې ښار په چاپیر علاقو کې هم تحریک په زور کې وو. ټانګ، کلاچۍ، ګل امام، ګومل بازار او پنیاله کې خلک په تحریک کې په زور او شور شاملېدل. ښار کې د سړو نه علاوه د ښځو او وړو هلکانو جلوسونه وتل. یوه ورځ د ښځو جلوس په بازار تېرېدو. هر کله چې دا جلوس د ډاکټر جنډرام چوک ته ورسېدو نو د صوبه سرحد انسپکټر جنرال پولیس ایس مانګر د جلوس د خورېدو حکم ورکړی و، خو ښځو انکار کړی و. جرنیل د ښځو په دې انکار ډیر غوسه شو او تومانچه یې راوښکله او چلولی چې ناڅاپه یو زلمی سردار بګوان سنګ د ده لاس یې ونیولو او ورته وویې چې تا له شرم نه درځي چې په ښځو تومانچه اچلوې. د جرنیل صاحب لاس وړچېدو او تومانچه ترې ښکته پرېوته. جرنیل صاحب ورخطا شو او بنګلې ته لاړ او تومانچه ورله یوه سپاهي یوړه. د بګوان سنګ د دې جرأت بدله په 1931 کال کې د فریقوارانه فساد نه پس واخیستی شوه او هغه د دروغو د یو قتل په مقدمه کې ونیولی شو او ډیر مصیبتونه یې پرې تیر کړل او چې ثبوت پیدا نشو نو پرې یې ښوده. هندوانو ته حکومت ډیر په قهر او دغه وجه وه چې 15 میاشتې پس یې په هندوانو مسلمانان ور واچول او کور کې وجنګول او لوی فساد وشو. د هندوانو مالونه یې پرې لوټ کړل، کورونه او بازارونه یې وسوځول او ډیر هندوان او مسلمانان قتل شول او د لکونو روپو نقصان وشو. او د پانیالي یو خان بهادر چې هغه سره ډیپټي کمشنر او شیخ محبوب علي اسسټنټ دا اصلاح وکړه او 2 لارۍ هم ورکړي چې خپل نوکرانو له سرې وردۍ جوړې کړي او پوهه یې کړو چې مونږ په ښار کې فساد کول غواړو. کوم وخت چې درته ټلیفون وکړم نو دغه د سرو جامو نوکرانو لا ټوپک او تومانچې ورکړه او ښار له د لوټ او اور لګولو دپاره فورا راورسوه. ده هم دغسې وکړل. د پیرنګي ډیپټي کمشنر دا پالیسي وه چې یو خوا به هندوان ووهل شي، لوټ به شي او بل خوا به سرخپوش خدای خدمتګار بدنام شي او د دوی برخلاف به پروپاګنډه په ټول هندوستان کې وکړو چې کانګریس هم په دوی بدګمان او خفه شي او دوی له ځانه بیل کړي. د شپې یوه عظیم الشانه جلسه وشوه. ما پکې یو مختصر تقریر وکړو چې زه ستاسو د هندوانو مسلمانانو په اتفاق ډیر خوشحاله شوم او امید کوم چې تاسو به خپل دا اتفاق د آینده دپاره قایم او دایم وساتئ او د ملک د ازادۍ په لاره کې به کافي حصه واخلئ. سبا له مونږ کلاچۍ ته لاړو. کلاچۍ کې د ګنډپور خانان، رمضان خان وغیره ټول مونږ سره ملګري شول. دلته د خدای خدمتګارو جرنیل کنور بهان نارنګ صاحب وروستو بیا سالار شو او د هغه ځای خلکو زمونږ ښه استقبال وکړو. خدای خدمتګارۍ کې ډیر خلک په ډیر شوق داخل شول او جرګه مو هم جوړه کړه. د کلاچۍ نه ټانګ ته لاړو او د ټانګ نه خو ډیر زورور پښتانه دي، ډیر خلک په جلسه کې شریک شول. شپې له ګل امام ته لاړو. ظفر خان دوی هم مونږ سره شامل شول. دلته هم جلسه وشوه او ډیرو خلکو خپل نومونه خدای خدمتګارۍ کې ولیکل. د دې ځای واپس بنو ته لاړو. بیا کوهاټ او پیښور ته واپس شو. د پنجاب د پښتنو علاقو دوره خدای خدمتګاري چې جوړه شوه نو مونږ ته زوله کیمبل پور، اټک او زوله میانوالي نږدې وې او پکې زیات آبادي زمونږ د پښتنو ورونو وه او دا دواړه زولې مونږ سره لګېدلې دي. کیمبل پور د پیښور ډیویژن کې او میانوالي ډیری اسماعیل خان ډیویژن کې وه. څه وخت چې تحریک شروع شو نو دا زولې زمونږ نه کټ کړې او پنجاب سره یې کړې. دا زولې زمونږ ګاونډ کې دي نو مونږ دې کې هم دورې کول غوښتل خو زوله کیمبل پور ته حکومت نه پرېښودو. تر دې چې زمونږ خپل وزارتونه جوړ شول نو بیا هم چا نه پرېښودو. یو ځل مونږ د وزارتونو په وخت کې د کیمبل پور په دوره تللو. خیال مو دا و چې اوس خو قومي وزارتونه دي مونږ به پرېږدي، خو چې اټک نه پورې وتلو نو پولیس سنګینونه خېجولي ولاړ وو. مونږ ته یې سړک بند کړی وو. مونږ ته یې وویل چې واپس شئ.
مخکې مو نه پرېږدو. ما ورته ویل چې مونږ خو واپس نه ځو. مونږ چې پوه شو چې دوی مو نه پرېږدي نو د لارۍ نه کوز شو او د سړک په خوا کې د غره څنګ ته کېناستو. دې کې ډېر وخت تېر شو چې هغوی پوه شول چې دوی خو واپس نه ځي. نو بیا یې لارۍ راوستل او په هغې کې مونږ کېنولو او کیمبلپور طرف ته روان شو. ولې د کیمبلپور په ځای خوشحال ګړ ته بوتلو. د سیند نه یې پورې کړو او زوله کوهاټ کې یې پرېښودو. دغه شان چې کله ما یا خدایي خدمتګارو اراده کړې ده نو چا پرېښي نه یو او میانوالي ته به هم کله ناکله ورغلو. کیمبلپور کې به د چچ علاقې ته کله ناکله ورتلو چې میانوالي ته به لاړو نو په علاقو کې به ګرځېدو. کالاباغ ته هم تللی یو. دغلته کالاباغ سره جوخت په نمرخاته یو کلی دی، هغې ته هم ورغلی یو او هغه علاقې ته هم تللی یو چې پکې د اوسپنې کان دی. او بیا د هغې نه به عیساخیلو ته ورتلو. یو ځل چې موږ عیساخیلو ته لاړو نو د هغه ځای نواب جلسه نه پرېښوده. خپلو نوکرانو ته یې لوی لوی ډانګونه ورکړي وو چې څوک به جلسې له راتلل هغوی به یې وهل. ما داسې چل وکړو چې په بازار روان شوم او په تلو تلو کې مې خلکو ته خپل تقریر کولو. سره د دې هم چې څوک به زما تقریر اورېدو ته راجمع شول نو هغه به یې په ډانګونو وهل. لنډه دا چې زه یې جلسې څه چې خبرو ته هم پرې نه ښودم. خو هلته یو هندو هغه مونږ میلمانه کړو او د هغه یوه سرای وه، په هغې کې زموږ دپاره د ډوډۍ تنظیم وکړو. نواب صاحب هغه پسې جواب راولېږلو چې دا سړی مه پرېږده او د سرای نه یې وباسه. خو هغه د نواب صاحب خبره ونه منله او موږ هلته په ارام شپه تېره کړه. سبا له جمعه وه. موږ دا فکر وکړو چې د جمعې لمانځله خو به د علاقې ډېر خلک راځي نو موږ به هم لاړ شو. دوی سره به لمونځ کې شریک شو او که موقع وه نو خبرې به ورسه هم وکړو. خو چې سبا له موږ جومات ته ورغلو نو د نواب صاحب ډانګمار د جومات نه چاپېره ولاړو او چې جومات ته ورننوتلو نو یو بنیادم پکې نو خوشې پروت و. موږ ته دا معلومه شوله چې د نواب صاحب دا سړي د دې دپاره ولاړو چې هغوی دا خیال و چې سبا له به دوی د جمعې د لمونځ دپاره راځي. نو زموږ نه مخکې دا بندوبست کړی و چې جومات ته د کلي او علاقې څوک ران نه شي. نو ځکه یې دا سړي ودرولی و چې څوک راځي نو هغوی د جومات نه منع کوي. چې موږ په دې پوه شو چې د دې علاقه کې مو قرار ته څوک نه پرېږدي نو واپس شو. یو ځل زموږ د مردان یو خدای خدمتګار جرنیل شاولی خان د څو تنو نورو خدای خدمتګارو سره د کیمبلپور د زولې د پنډیګیف تحصیل ته تللی و. هلته دوی په جلوس کې روانو. جرنیل صاحب وړاندې روانو، جنډه په لاس کې نیولې وه او نور خدای خدمتګار ورپسې وو. چې دوی د دوست محمد صوبیدار کور ته نږدې شول نو هغه او د هغه زوی غلام محمد ور له مخه ونیوله او په جرنیل صاحب یې په ټوپک ډز وکړو چې هغه شهید شو او بیا یې نور خدای خدمتګار په برچو ووهل او په جلوس یې کاڼي ورول او جلوس یې تاسو نس کړو. جلسه خوره شوه. زموږ د پنجاب وروڼه زما نه ګیله کوي چې ته پښتنو له کار کوې. زه ورته وایم چې زموږ دا تحریک خو د خدای د مخلوق د خدمت دپاره دی او موږ خو کوشش کړی دی چې د هر چا خدمت وکړو. ولې زه څو ځله درغلی یم خو چا ستاسو خدمت ته نه یم پرېښی. د دې نه پس بیا څه وخت چې پیرنګیانو اعلان وکړو چې دا ملک مونږ پرېږدو نو یو ځل بیا زه میانوالي ته لاړم او په داود خیلو کې یوه لویه جلسه وشوه. د میانوالي پښتانه نیازیان دي چې ډېر ښه او بهادر پښتانه دي. زموږ جلسې له په ډېر تعداد کې په ډېر شوق راغلي وو. ما هغه جلسه کې دوی ته تقریر وکړو. د هغه تقریر یو څو خبرې ما ته یادې دي، زه یې تاسو ته کوم. ما ورته ویل چې ای ورونو، نن د قامولۍ دنیا ده. تاسو وینئ چې کوم قومونو کې قامولي او ورورولي راغلی ده نو هغه اسمان ته وختل او آباد شول. دا مونږ خو هم یو قوم یو نو دا مونږ ولې پاتې شو؟ دا مونږ ځکه پاتې شو چې مونږ کې قامولي، ورورولي، مینه، محبت او اتفاق نشته. نو زه تاسو له ځکه راغلی یم چې تاسو زما قام یې خو تاسو خپله ژبه، پښتونولي، تمدن او ټول څیزونه پرېښي دي تر دې چې لنګونه مې وهلي دي. دا هم درته وایم چې یوه مرغۍ د سیل نه جدا شي نو هغه ورکه شي. اوس د فیصلې وخت راغلی دی. دا زما د قامولۍ او عزیزولۍ فرض و چې تاسو له راشم او درنه تپوس وکړم چې تاسو به څه کوئ. مونږ سره به ځئ که پنجاب سره به ځئ؟ مونږ خو پیرنګي جدا کړي وو چې پیرنګي ځي نو تاسو به پنجاب سره ځئ که مونږ سره به اوسېږئ. نو په هغو کې یو سړی راپاڅېد او هغه وویل مونږ ستاسو ورونه یو او پښتانه یو او تاسو سره به ځو. مونږ به خپلو بچو ته پښتو ښایو. بچو ته څه چې مونږ به په خپله هم پښتو زده کوو.
خو ته به مونږ سره دا وعده کوي چې کم از کم په 6 میاشتو کې به یو ځل مونږ له راځي. زما او د هغې واده وشوه او جلسه خوره شوه. ملک آزاد شو، پاکستان جوړ شو، خو ما لا تر اوسه د هغې سره دا وعده پوره نه کړی شوه ولې چې پاکستان جوړ شوی دی. نو میانوالي خو پرېږده، په خپله صوبه کې چا خدمت ته پریښی نه یم، بلکې څومره موده چې پاکستان کې وم نو لا به جیلخانه کې وم، لا به په کور کې نظر بند وم. زمونږ کار او د پیرنګي سازشونه پیرنګیانو چې ولیده چې دا تحریک پښتنو کې د ځنګل د اور په شان خوريږي نو دوی سره ویره پیدا شو او زمونږ د تحریک د تباهي کوششونه یې شروع کړل. اولې د پنجاب انګریزي اخباراتو کې زمونږ برخلاف دا پروپاګاندا شروع کړه چې دا تحریک د کانګرس مخالف دی او په دې طریقې موږ د کانګرس نه جدا کولو او د کانګرس او د ګاندیجی امداد یې رانه لري کولو. خو ما فوراً د میا احمد شاه او نورو ملګرو په صلاح او مشوره یو اعلان وکړو چې دی حکومت یو غلطه پروپاګاندا زمونږ برخلاف شروع کړی ده. موږ د کانګرس ملګری یو، موږ نه د کانګرس نه جدا یو او نه جدا کیږو. بل دا چې د لاهور اخباراتو چې د پیرنګیانو د اثر لاندې دا پروپاګاندا شروع کړه چې مال په بمبئی کې د افریدو د لپاره 70,000 روپۍ راکړې شوې وي، حالان کې دا ټول دروغ. ما خو په هندوستان کې نه د چانه چانده غوښتې ده او نه چا را کړې ده او نور داسې طریقې هم اختیار کړي چې د قوم او زما او افریدو ورونو په منځ کې غلط فهمي او ناچاقي پیدا کړي. خو دروغ د رښتیا مقابله کولای نشي. وقل جاء الحق وزهق الباطل. یو ورځ ما د لاهور په سټیشن د انقلاب اخبار ایډیټر ولیدو. هغه زما آشنا هم خو پیسې چې یو قوم ته خوږه شي نو هغه بیا آشنایي او دوستۍ نه ګوري. راغی او ما ته راتر غاړې وترو، ما ترې پوښتنه وکړه. ما ترې پوښتنه وکړه چې دا ستا کله افریدو سره دومره آشنایي او ورورولي پیدا شوې ده؟ هغه وخت دی د هغې مدد نه کوو چې څه وخت پرې د پیرنګیانو د توپو ګولۍ ورېدې او دا مې ورته وویل چې دا ممکن کېدای شي چې د یو پنجابي دی د افریدو سره زیاته همدردي وي. زما خپل قوم دی او زه خو د هغې خدمتګار یم، نو دا ممکنه ده چې زما نه ستا هغې سره زیاته همدردي وي. نو هغه راله ځواب راکړو چې چونکې تاسو کانګرس سره یې او زمونږ پالیسي د کانګرس خلاف ده نو په دې وجه مونږ ستا برخلاف شو او ستا خلاف لیکو. ما ورته وویل چې مونږ به اوس کانګرس پرېږدو او مونږ خو تاسو له درغلیو، خو تاسو زمونږ هیڅ قسم امداد ته تیار نه وئ. حقیقت خدا دی چې تاسو مونږ کانګرس سره کړي یو. که تاسو اوس هم مونږ سره ملګری کیږئ او د پیرنګیانو د زور ظلم نه مخلاصوئ نو تاسو سره کیږو. د سترګې ښکته کړي او روان شو. اسلام خو دنیا ته د ازادۍ دپاره راغلی او د مظلوم د ظالم نه د خلاصولو دپاره راغلی، خو نن د هندوستان مسلمانان په غلامۍ خوښ دي او د ظالم ملګری دي او بیا هم د اسلام دعویدار دي. د کانګرس کمیټې په ځای د سرحد جرګه. زمونږ دا خیالو چې د صوبه سرحد د کانګرس کمیټې نوم دی جرګه شي نو دا به ښه وي، ولې چې زمونږ خلک په کانګرس نه پوهیږي او دا هم چې مونږ خدای خدمتګار د کانګرس سره ملګري وو او کانګرس کې نه وو. او بل خبره دا هم و چې د صوبه سرحد کانګرسیانو به زمونږ مخالفت کوو او مونږ سره یې کومک نه کولو، نو ځکه مونږ غوښتل چې د کانګرس د کمیټې نوم دی جرګه شي. مونږ د ټولې صوبې کارکنان خدای خدمتګار او د صوبې کانګرسیان د جرګې جوړولو دپاره راجمع شو او مونږ ټولو په شریکه جرګه جوړه کړه. د ټولو کارکنانو دا خیالو چې زه دې صدر شم او صدارت دې منظور کړم، ولې زه د دې دپاره نه وم تیار. نو په دې وجه د صدارت دپاره 2 نومونه پیش شول. د ښار خلکو د علي ګل خان نوم پیش کړو او موږ د کلو خلکو د میا احمد شاه نوم پیش کړو. میا احمد شاه د رای په اکثریت صدر مقرر شو. د جنرال سیکرټري دپاره ما د پیربخش وکیل د پیښور نوم پیش کړو او په اتفاق سره هغه منظور شو او کار مو شروع کړو. زمونږ کار ورځ په ورځ ترقي و. زمونږ په خلکو کې احساس، جذبه او شعور پیدا شوی و او ورځ په ورځ په زیاتېدو. خو حکومت زمونږ دې تحریک ته قطع نه شو او هیڅ وخت زمونږ د تحریک د بربادۍ نه قلار نه و او په دې کوشش کې و چې په څه چل زما دوري او کلی په کلی ګرځېدل بند کړي. اخباراتو کې زما برخلاف غلطې پروپاګانډې شروع کړې او مهاتماجي ته هم زما متعلق دروغ ولیکل. خو مهاتماجي د دوی د دروغو په دام کې را نغی. ما چې څه وخت د کوهاټ د دوري بیا اراده وکړه او څه خدای خدمتګار مې هم د ځان سره کړل نو د سرحد حکومت وایسرای ته ولیکل چې د کوهاټ علاقه زمونږ د پوجي برتۍ مرکز دی او کچېرې د پکې دوره وکړه نو بیا به دا علاقه زمونږ د لاسه لاړه شي. نو په کار دا دی چې دی ګرفتار کړی شي. وایسرای مهاتما ګاندي ته ولیکل چې موږ هغه ګرفتاروو. مهاتما جی جواب ورکړو که چېرې هغه ګرفتاروئ نو زموږ او ستاسو چې کومه صلح شوې ده هغه به ماته شي.
ما چې د کوهاټ دوره شروع کړه نو حکومت 4 افسران ما پسې مقرر کړل. یو د کوهاټ ډیپټي کمشنر، بل پولیس کپتان ورسره د علاقې مجسټریټ او بل د بارډر پولیس یو پیرنګي چې ډیر ښه پښتو به یې ویله چې کلی په کلی به وګرځي او خلک دې ته تیار کړي چې نه ما کلو ته پرېږدي او نه ما ته راجمع شي. خو په دې هم څه ونه شو. مونږ چې به کوم کلي ته تلو نو دوی به زمونږ نه مخکې تللي وو. خلکو ته به یې وی چې ګورئ هغه را روان دی چې کلي ته یې پرې نږدئ. خلکو به ورته وی چې دا مونږ څنګه کولی شو، تاسو یې بند کړئ، زمونږ کلو ته یې مه راپرېږدئ. بیا به یې ورته وی چې خبرې ورسره مه کوئ، جلسې له مو ورځئ. په یو کلي کې زمونږ جلسه وه، دوی هم هغې جلسې له راغلل. ما خلکو ته تقریر کولو چې مونږ خدای خدمتګار یو او مونږ د خدای دپاره د دې قام او ملک خدمت ته ملا تړلې ده. دا ملک او دا قوم خو ستاسو هم دی. تاسو کې څوک شته چې مونږ سره په دې خدمت کې شریک شي؟ نو یو تن پاڅېدو چې زما نوم ولیکه، بل پاڅېدو چې زما نوم ولیکه، بل پاڅېدو چې زما نوم ولیکه. دا د بارډر پیرنګی ما ته رانږدې شو او ما ته یې وې په دې خلکو دې څه چل کړی دی. دا به زمونږ د یوه سپاهي نه دومره ویرېدل چې د هغه په مخ کې به یې کلمه نه شوه ویلی. اوس دا دی مونږ ولاړ یو او د دوی په زړه کې هیڅ ویره نشته. لګیا دي خپل نومونه د خدای خدمتګارۍ دپاره پیش کوي. ما ورته وویل چې دا چل پرې ما نه دی کړی، دا پرې تاسو کړی دی، دا ستاسو د ظلم نتیجه ده. بیا مونږ بنو ته لاړو، لکي مروت ته ورسره نورو کلو کې او سرای نورنګ کې مو جلسې وکړې، جرګې مو جوړې کړې او خدای خدمتګار برتی شو. د بنو خواوشا ټول کلي مو وکتل، جلسې مو پکې وکړې او خلک مو د حقیقت نه خبردار کړل. بیا مو هتیخیلو کې د یوې لویې جلسې تنظیم وکړو او په هغې مقام مو جلسه وکړه په کوم ځای چې په 1921 کې پیرنګیانو په یوه لویه جلسه ګولۍ چلولې وې او ډیر خلک شهیدان شوي وو او گرفتار شوي وو او قید شوي وو. مونږ چې هتیخیلو ته نږدې شو نو ماله د پولیس یو افسر د 144 دفعې لاندې نوټیس راکړو چې هلته به نه ځې. ما د هغه د حکم د تعمیل نه انکار وکړو. بیا مې خیال وکړو چې که زه جلسې له ځم نو جلسه به بنده کړي. نو بیا مې دا فیصله وکړه چې خپل ټول ملګري مې هاتیخیلو ته ولېږل او زه لتمبر ته لاړم او د لتمبر د خان محمد افضل خان په حجره کې وده شوم. ماښام محمد افضل خان سره زما د ملګرو د جلسې نه واپس را ورسېدل. حالات یې راته بیان کړل چې ډیره ښه جلسه وشوه او خلکو په حکومت چې ته یې د دې جلسې نه منع کړې لعنت او ملامت ووې او بیا واپس کوهاټ ته راغلو او کومه علاقه چې دغلته زمونږ نه پاتې وه هلته مو جلسې وکړې، جرګې جوړې شوې او خدایي خدمتګار جوړ شو. د ګاندیجي په بلنه باردولي ته تګ چې د کوهاټ ښار نه راغلو نو خبر شو چې د پیښور نه خبر راغلی ده چې مهاتماجي غوښتی یم، خو په کوهاټ کې صرف د هنګو علاقه پاتې وه. ما ویل چې د کوهاټ دوره ختمه کړم نو بیا به لاړ شم. مونږ د هنګو دوره وکړه، ځای په ځای جرګې جوړې شوې. نو بل استازی راپسې راغی چې ته ګاندیجي ډیر زر غوښتلی او لیکلی دي چې ټول کارونه پرېږده او فوراً باردولي ته راشه. زمون کار تقریبا ختم شوی و. زه سبا له پیښور ته لاړم او د پیښور نه باردولي ته روان شوم. چې بهوپال ته ورسېدم نو د نواب صاحب ADC شعیب قریشي صاحب چې زمونږ د خلافت ملګری و او د مولانا محمد علي جوهر زوم ولاړو. ما له راغې جوړ تازه مو وکړل. په ما هم ډیر مهربانه و. ما ته یې چې راځه سفر کې به ستړی شوی او نواب صاحب وایي چې لږ آرام وکړئ او بېګاله به د هغه میلمه یې. ما ورته وویل چې هلته به ګاندیجي زما انتظار کوي. د نواب صاحب شکریه، واپسۍ کې به ورشم، خو هغه پرې نه ښودم. نو زه ورسره د ریل نه راکوز شوم او ورسره روان شوم. چې مهمانخانې ته ورسېدم نو شوکت علي صاحب هم هلته موجود او په سبا له راته نواب صاحب وویل چې تا به وایسرای له بوزو، هغه سره به د لیده کاته وشي او چې ته څه غواړې هغه به درکړي. باردولي ته مزه، خو ما د هغې دې خبرې سره اتفاق ونه کړو. هغوی په ما ډیر زور واچولو خو کار ونه شو. سبا له ترې زه رخصت شوم او باردولي ته روان شوم. سټیشن له سردار پټیل او دیویداس راغلی و. سټیشن ته نږدې د باردولي اشرم و. دا د ګاندیجي اشرم دی او دې کې همیشه اوسیږي. ګاندیجي سره ملاقات وشو، څه خبرې مو وشوې. ګرمي و او زه سفر هم په تر کلاس کې کوم. ومې لامبل او جامې مې بدلې کړې. چې مازدیګر شو نو ګاندیجي سره هواخورۍ له روان شوم. د CID یو مسلمان انسپکټر زمونږ د خبرو اورېدو دپاره مونږ پسې روان و، خو چې څه وخت ورته زمونږ فکر شو نو شرمنده شو او واپس شو.
ګاندیجی به ما سره د سرحد بحث څلګ ډیر په ورځ کې یو ځل کولو. خدا خبره یې لا راته کړې نه و چې د حکومت په شکایت مې رابللې. یوه ورځ یو مسلمان پټیل نمبردار زما د میلمستیا دپاره راغی او ګاندیجي ته یې وویل چې که ته اجازه کوې نو سبا له به دی زما میلمه شي. هغه په ډېره خوشحالۍ اجازه ورکړه او د تللو په وخت یې ورته وویل چې په ده ښې غوښې وخوره، دلته خو موږ په دالو مړ کړو. هغه زه خپل کور ته بوتلم. د هغه ډېر ښکلی کور او هغه ډیر په ښه حالات کې و، ډیر مینه‌ناک سړی و، د هغه اخلاص او محبت برانه هیر نشي. دیویداس سره دوره. دیویداس ګاندی د ګاندیجي په مشوره د باردولي دوره را باندې شروع کړه او څومره اشرمونه چې دلته وو هغه ټول یې راوښودل. د دې اشرمونو تربیت گاهونو یا هغه ساده زندگی زما ډیره خوښه شوه. تر دې پورې په ما اثر وکړو چې زما هم دا خیال پیدا شو چې د خدای خدمتګارو د تربیت دپاره به زه هم داسې اشرمونه جوړوم. د دې ځای خلکو د ازادۍ په جنګ کې ډیره قرباني ورکړې وه او تر اوسه پورې د ډیرو خلکو جایدادونه چې لیلام شوي دي هغه لا هغسې د نورو خلکو په قبضه کې دي. دلته د مسلمانانو او هندوانو تعلقات هم ډیر ښه وو او د حکومت په ډیرو کوششونو او دباوونو هم مسلمانانو د هندوانو ځمکې اخیستې نه وي او که څه ناڅه یې اخیستې وي هغه یې هم واپس کړې وي. ما چې کوم ځای تقریرونه وکړل هغه داسې و چې مسلمانانو دا ملک د هندو او مسلمانانو دواړو دی او د دې د ازادۍ دپاره تاسو دواړو له اتفاق پکار دی او که په چا کې دا همت نه وي چې د ازادۍ په جنګ کې حصه واخلي نو دومره خو ورله پکار دی چې د ازادۍ په جنګ کې چې د چا ځمکې او مالونه لیلامیږي چې هغه وانخلي او که چېرې چا اخیستې وي نو مناسب دا دی چې اوس یې ورته پرېږدي. مسلمانانو ته مې وویل چې ویښ شئ، که چېرې وده پاتې شوی نو دا کوم انقلاب چې را روان دی دې کې به لاهو شئ. انقلاب سیلاب دی او همیشه وده قومونه وړي او ویښ آبادوي. تاسو ویښ شئ او منظم شئ او د انقلاب نه ګټه واخلئ. څو ورځې پس جواهر لال هم دلته راغی او بیا مونږ ټول سره د ګاندیجي بمبئی ته لاړو او د بمبئی نه بیا زه ګاندیجي او دیویداس ګجرات ته راغلو او دلته ګاندیجي د یو بل نوي اشرم بنیاد کېښود. دلته نږدې د مسلمانانو هم یوه عربي مدرسه وه چې هغې زما نه خبر شو. ما پسې راغلل او زه او دیویداس ورسره د هغې مدرسې کتوله لاړو. په دې مدرسه کې ډېر پښتانه طالبان هم وو. د هغې په لیدو ډېر خوشحاله شوم او ډېرې خبرې مې ورسره وکړې. د مدرسې مقام او احاطه ډېره ښکلې وه. ټول طالبان او استادان مینه‌ناک وو او د ما سره یې ډېرې د مینې ډکې خبرې وکړې. د طالب علمانو په اصرار ما هغې ته مختصر تقریر وکړو او ورته مې وویل چې زه نن ډېر خوشحاله یم چې تاسو سره ملاقات وشو ځکه چې زما ستاسو نه ډېر توقعات دي. که تاسو د دنیا تاریخ وګورئ نور قومونه د طالب علمانو د قربانیو په ذریعه آزاد شوي دي. دیویداس یې هم مجبور کړو، هغه هم ورته یو مختصر تقریر وکړو. بیا بیرته راغلو او ګاندیجي سره یو ځای شو. بیا موږ مدارس ته لاړو او خواوشا په ټول علاقه کې وګرځېدو. زما ډېرې ورځې شوې وې او دا مې خواهش و چې واپس لاړ شم خو ګاندیجي زه نه پرېښودم او پوهولم یې هم نه او ما سره به یې د سرحد متعلق خبرې کولې او بیا به یې حکومت سره خط و کتابت کوو چې په دې کې ما په اخباراتو کې ولیدل چې د میا احمد شاه او عبدالاکبر خان او علي ګل خان او پیربخش دوی په منځ کې جګړه پیدا شوې ده او ډلهبازي جوړه شوې ده او جرګه 2 ځایه شوې ده. د دې په لیدو زه خفه شوم ولې چې زما د ډلهبازو او نفاق نه ډیره کرکه کیږي او زما دا یقین دی چې کوم قوم کې نفاق او ډلې وي هغه خپل منزل ته رسیدی نشي. او نن چې موږ غلامان یو د دې وجه نفاق دی او پرې جنبي دي. ما ګاندیجي ته خپل اراده ظاهره کړه چې زما په غیر حاضرۍ کې دا واقعات را پیدا شوي دي. ما له تلل پکار دي. نو ګاندیجي پس له دې نه د وایسرای ټولې قصې راته وکړې. ما ورته وویل چې دا ټول دروغ دي. ته وایسرای ته ولیکه چې دا ټول زما برخلاف د دروغو پروپاګانډي دي او که ستا یقین نه کېږي نو موږ به هم درشو او هغه خلک ته راوغواړه چې تا له چا دا ډایري درکړې چې سپیناوی ورسره وکړم. مهاتما جي زما د دې تجویز سره اتفاق وکړو چې زه به ورته ولیکم چې ته منصف شه. دا یې هم وایسرای ته ولیکل چې لارډ ارون ما باندې ډیر تاکید کړی چې ته ضرور سرحد ته لاړ شه. نو که ته مال اجازه راکوي نو زه به هم سرحد ته لاړ شم. د وایسرای نه دا جواب راغی چې ستاسو د راتلو ضرورت نشته او نه زه دا مناسب ګڼم چې په دې وخت کې ته سرحد ته لاړ شي. نو ګاندیجي ما ته وویل چې زه پوه شوم چې ته په حق یې، پیرنګیان دا نه غواړي. ته زه خپل کار کوه او بیا یې دیویداس ته وویل چې دی احمد آباد ته بوزه او دا هغه ځای هغه اشرم ورته وښایه او د هغه ځای خلک چې هلته دي هغې ورته وښایه. زه او دیویداس احمد آباد ته روان شو.
او چې هلته ورسېدو نو خورشید بهن سره مو په سټیشن ملاقات وشو او 3 واړه هغه اشرم ته لاړو. د احمد آباد ډیر مزیدار او ښکلی اشرم دی او ډیر عجیبه ځای کې دی او د یو لوی خوړ په غاړه آباد دی. ټول اشرم کې دیوداس وګرځولم. دا اشرم نر او ښځې زمانه چاپېره شول او ما سره ډیر مینه محبت ښکاره کړل. ماښام چې زه څه وخت د لمونځ نه فارغ شوم نو دوی ټول ما له راغلل او د سرحد متعلق یې ما نه سوالونه شروع کړل چې د بعضې سوالونو په اورېدو به زه حیران شوم ولې چې د هغو به هیڅ بنیاد نه و. هغه به صرف زمونږ د بدنامولو پروپاګنډه وه. د خورشید بهن دا خواهش و چې احمد آباد ته نږدې یو پښتون پیر دی او د هغه ډیر مریدان دي او ډیر رسوخ لري، نو که چیرې هغه مونږ سره ملګری شي نو د هغه په ذریعه مونږ ډیر څه کولی شو. ما سره هغه پیر له لاړ شه. ما ورته وویل چې زما خو هیڅ انکار نشته، خو دا کار د دې قسم خلکو نه دی او نه یې د دې قسم خلک کولی شي. زه دې قسم خلکو پسې ډیر ګرځېدلی یم. دیویداس هم زما د خبرې تایید وکړو نو پس له هغې هغه خبره پرېښوده. ما سره د دوی ډیرې خبرې وشوې او زما نه یې ډیر تپوسونه وکړل. ما سره د ډیر بحث او مباحثې نه پس د خورشید بهن دا خیال پیدا شو چې زه تاسو سره سرحد ته ځم. مونږ چې څه وخت واپس ګاندیجي له روان شو نو دا هم را سره روانه شوه او ګاندیجي ته یې وویل که چېرې ته ماله اجازت راکوې نو زه د خدمت دپاره سرحد ته ځم. هغه اجازه ورکړه او ورته یې دا وویل چې په دې خبره سوچ غور او فکر وکړه. احمد آباد باندې 600 کاله مسلمانانو حکومت کړی دی. دلته د مسلمانانو ډېرې ښې آبادۍ دي. مونږ هغه د پخوانو بادشاهانو آبادۍ وکتلې. دلته ډېرې کارخانې دي چې کپړې پکې جوړیږي، هغه مو هم ولیدي. او بل پکې د هندوانو یو لوی قومي کالج دی چې هغې ته ویډیا پټ وایي. د هغې لیدو له هم لاړو. ویډیا پټ والا او زه میلمه کړم او یوه شپه مې ورسره وکړه. دا ډېر ښکلی کالج دی او آبادۍ ډېره ښکلې ده. د دې کالج ډیر زیات قوم پرست هلکان پیدا کړي او روزلي دي او هغوی د هندوستان د ازادۍ دپاره ډېرې قربانۍ ورکړي دي. چې څه وخت ما ویډیا پټ کالج کتلو نو یو هلک مې ولیدو چې زورور ډینټ یې وهلو. ما تپوس وکړو چې دا څوک دی. هغه وویل چې دا د ګاندیجي لمسی دی. په کالج کې هلکان نه وو. د تحقیق نه راته معلومه شوه چې هغه ټول نن په ګجرات کې خواره شوي دي او کلی په کلی ګرځي. زه پوه شوم چې دا په رښتیا قومي کالج دی او په خپلو طالب العلمانو کې قومي جذبه پیدا کړې ده او دا دوی ول چې کوم تعلیم ورکولی شي دا رښتینی تعلیم دی. په احمد آباد کې ډیر پښتانه دي. هغوی سره مې هم لیده کاته وشو. هغوی مې هم د خدای خدمتګارۍ په حقیقت پوهه کړل. په اخري ورځ احمد آباد د هندوانو مسلمانانو یوه لویه جلسه پکې وشوه. په زرګونو ښځې او نر پکې شریک شول. هغوی ته مې یو مختصر تقریر وکړو. د هغوی د هغې مینې محبت شکریه مې ادا کړه او ورته مې وویل چې موږ یوه نوې ورورولي جوړه کړې ده چې د هغې نوم خدای خدمتګاري دی. خدای ته خو د خدمت ضرورت نشته. د خدای خدمت د مخلوق خدمت دی او موږ که هندوان دي او که مسلمانان یو د خدای مخلوق یو. دښمنانو د یو بل نه جدا کړي یو او په حقیقت کې یو یو. جلسه ختمه شوه او مونږ واپس ګاندیجي له راغلو. ګاندیجي له د وایسرای لارډ ولینګټن ځواب راغلی. زما په لیدو په خندا شو چې ته بالکل رښتینی او حکومت دروغجن دی. حقیقت دا دی چې حکومت د خدای خدمتګارو تحریک نه پرېږدي او دا تحریک نه غواړي. زه پوه شوم او اصلیت راته په ښه شان معلوم شو. وایسرای وایي چې دلته مه راځئ او ما ته هم لیکي چې تا ته د سرحد ته د تللو اجازت نشته. نو زه تاسو خپل کار کوئ. حقیقت دا و چې د حکومت د دې پروپاګنډې نه مطلب دا و چې ګاندیجي او زمونږ په منځ کې مخالفت پیدا کړي. ما ونیسي او زمونږ تحریک ختم کړي او چې حکومت پوه شو چې ګاندیجي په هیڅ شان دوی ونه پرېږدي نو موږ د هغوی د پنجو نه بچ شو. دوی ته معلومه شوه چې که موږ دی ونیسو نو د کانګرس دا صلح ماتېږي. زموږ ډېر کسان دوی د دفعه 144 لاندې نیولي وو. د دوی مطلب خو زما په نیولي کې وو خو دې کې ناکامه شول. ګاندیجي زه یوه میاشت ځان سره وساتلم او چې د هغه تسلي وشوه نو زه یې رخصت کړم. دیویداس هم ما سره د احمد آباد پورې راغی. زما د هغه ځای نه د روانېدو په وخت د مهاتما جي سیکټر مهادیو ډیسای صاحب راغی او ماله یوه لویه پړپړه راکړه چې هغه مهاتما جي ته زموږ د 400 اسسټنټ کمشنر لیکلې وه. د هغه پیرنګی و چې حبیب نور پرې حمله کړې وه او هغه پرې پانسي شوی و. د بابړي د ډرامې قصه هم پکې وه. د بابړي د ډرامې قصه هم پکې وه. هغه راته وویل چې د دې ځواب مهاتما جي له راولېږه. ما شیټۍ جب کې واچول او ګاډي کې را روان شوم. یوه شپه مې اجمیر کې، یوه شپه مې جیپور کې او بله شپه مې ډیلي کې وکړه او بیا کلي ته واپس راغلم. بابړه کې ډرامه او زمونږ کمزوري ملګري
څومره چې به حکومت مونږ سره سختی کوله هومره به زمونږ خلک پوهېدل او چتېدل او څومره چې به زمونږ تحریک ترقی کوله او خدای خدمتګار به زیاتېدل هومره به حکومت خپل زور او ظلم زیاتولو. د 400 او بابړي بعضې ماشومانو هسې د ټوقو یوه ډرامه وکړه خو حکومت بانه لټوله. زه په دوره وم، ډیپټي کمشنر زمونږ سیکټر عبدالاکبر خان او احمد شاه او عبدالله شاه وغوښتل او په دوی یې دومره روب واچولو چې عبدالاکبر خان د ډرامې والاو نه خپله بېزاري څرګنده کړه. دا جرأت یې ونه کړو چې ډیپټي کمشنر ته یې ویلی وی چې دا خو د هلکانو لوبه وه، داسې لوبې هلکان ټول عمر کوي خو حکومتونه دومره اهمیت نه ورکوي. حکومت ته چې زمونږ کمزوري معلومه شوه نو فوراً بله ورځ یې 400 ته پوځونه او توپې راولېږلې، د ډرامې هلکان یې ګرفتار کړل او پوځونه یې د پړانګو بابړي او 400 په کوڅو کې ورخوشې کړل. بله دا چې په یوه عامه جلسه کې د 400 په جامع مسجد کې میا احمد شاه په دې هلکانو ملامتیا وویله او خپله بېزاري یې ترې ظاهره کړه چې د دې نتیجه دا شوه چې حکومت هغې ونیول او یو کال او دوه نیم کاله په دې دومره معمولي خبره قید کړل. زه چې د دورې نه واپس راغلم نو پړانګو بابړي او 400 ته لاړم، خلک مې جمع کړل او د صبر تسلی یو تقریر مې ورته وکړو او د حکومت په دې قسم پالیسۍ مې نکته چینی وکړله چې دا خو هلکانو یوه ټوقه وه. حکومت ترې بوقه جوړه کړه، زموږ خلکو کې چې خفګان او مایوسي پیدا شوې وه هغه لرې شوه او تسلي وشوه. زمونږ په ملګرو ډیپټي کمشنر دومره ویر او هیبت راوستو چې ما ته په دوو پښو شو چې ته ټوله ورځ دورې کوي، جلسې کوي او په هغو کې غیر ذمه دارانه تقریرونه کوي او خلک دومره خدای خدمتګار شول چې په هغو قابو موندل ګران شو. په دې وجه موږ د تحریک نه استعفاګانې ورکوو چونکې دوی زموږ زاړه ملګري وو نو زما د دوی استعفاګانې خوښې نه وې. نو دا فیصله مو وکړه چې مردان ته لاړ شو، قاضي صاحب عطاالله خان او سمین جان سره دی کې مشوره وکړو. مونږ لاړو، د قاضي صاحب سره مو شپه شوه، د شپې مو دا خبرې شروع کړې. زما عجیبه ملګري وو، په کار خدا و چې د شپې ورځې په کار کولو یې ما ته ډاډ را کړی وی خو زه یې ملامته کولم. د دوی ټولو دا خواهش و چې زه د دا جلسې پرېږدم او د دوی په شان دې په قلاره کښېنم. ما ورته وویل چې کار را باندې مه پرېږدئ او چې تاسو څه وایئ هغسې کار به کوم. تاسو ما له یو لیکلی تقریر راکړئ، زه به هم هغه په جلسو کې خلکو ته کوم. خو هغې دا هم ونه منله او راته وویل که ته دا جلسې بس کوې نه نو موږ استعفاګانې ورکوو. قاضي صاحب سمین جان او د هغې نورو ملګرو د هغې ملګرتیا کوله. ما دوی ته وویل چې د ګاندیجي او لارډ ارون صلح چې دا عرضي صلح ده او د راوند ټیبل کانفرنس چې دی دا کامیابیږي نه او دا چې کله ناکامیاب شي نو د ټولو ناول به ما نیسي او که موږ تقریر وکړو او که ونه کړو، که جلسې وکړو او که ونه کړو نو هم ترې خلاصېدی نه شو. نو دا موږ له خدای یو وخت را کړی دی، په کار ده چې د دې نه فایده اوچته کړو او شپه ورځ په ځان یې وکړو او په دې خپل قام پسې وګرځو. او چې تاسو دا وایئ چې خپل تقریر کې دا خبره مه کوه چې د پیرنګي یو ښکر مو مات کړی دی او پاڅئ پښتنو ملا وتړئ چې دا بل ښکر یې هم مات کړو. نو اوس تاسو ما ته ووایئ چې زه دا ونه وایم نو څه ووایم؟ هغې ما ته وویل چې ته وایه چې موږ حکومت ته لاس ورکړی دی. ما ورته وویل چې زه ستاسو نه پوښتنه کوم چې آیا په دې خبره به پښتانه پوه شي او کومه جذبه چې زه پیدا کول غواړم هغه به پکې پیدا شي. د هغې خبرو ته مې مجبوراً غاړه کېښوده چې دوی ورانه جدا نه شي. حالانکې دا خبره ما ته ښه نه ښکارېده او عجیبه خو لا دا وه چې زموږ 2 جلسې مقرر شوې وې او د هغو اعلانونه هم شوي وو. یوه سودم کې او بله د خلیلو په سپینه وړۍ کې راته یې وې چې دې له به هم نه ځې. میا عبدالله شاه او جعفر شاه وویل چې مونږ خو استعفا ورکوو نن دی او که سبا، ولې چې حکومت مونږ گرفتاروي. مونږ یې ډېره تسلي وکړه خو رضا نه شو. بیا ورته مونږ وویل چې ښه د استعفاوې ورکړئ خو چې اخباراتو کې چاپ نه کړئ ځکه چې حکومت به د دې نه ناجایزه فایده اوچته کړي. خو هغې هم دا ونه منله. د هغې دا خیال و چې د دې نه مونږ حکومت خبروو چې مونږ د دې تحریک نه ویزاره یو. زمونږ د نورو دوستانو ورته وویل چې دا خبرې د حکومت نه هسې هم پټې نه پاتې کیږي. خو بیا هم هغې په اخباراتو کې اعلان وکړو. شپه ډېره تلې وه، د دې خبرو نه پس مونږ وده شو خو دغه شپه په ما ډېره بې ارامه تېره شوه خو ټکی خوب مې ونه کړی شو. ما د خپل بدنصیبه قوم ته کتل چې اول خو د دوی د خدمت څوک نه وي او که څوک یو نیم پیدا هم شي نو څوک د خدمت موقع نه ورکوي. سهار چې زه او قاضي صاحب د ګرځېدو دپاره لاړو نو ما قاضي صاحب ته دا خبره وکړه چې ښه دی چې تاسو دا ناروا په ما کوئ نو چې د قیامت په ورځ حساب کتاب کیږي نو زه به ستاسو ګریوان ته لاس اچوم او د دې ټولو خبرو ذمهوار به تاسو یې او ستاسو د دې فیصلې نقصان چې قوم او ملک ته رسیږي د دې ذمهواري به هم ستاسو په سر وي. نو قاضي صاحب ما ته وویل چې زه څه وکړم؟ ما ته هم دا خبره مناسبه نه ښکاري خو که نه یې منو نو دوی وتښتي
او موږ په ډاګه پرېږدي چې چای مسخله نو قاضي صاحب دوی سره د سودم او د سپینې وړۍ ذکر وکړو او دوی یې په دې رضا کړل چې دې جلسو له دې لاړ شي خو په دې شرط چې تاسو ور سره لاړ شي او چې تاسو ورته څنګه وایي هغه سي تقریر وکوي. یوې جلسې له را سره میا صاحب احمد شاه او بلې له را سره عبدالله اکبر خان لاړل. د سودم په جلسه کې چې قوم کومه سپاسنامه را لرا کړې وه نو په هغې کې دا ذکر هم و چې تاسو د پښتنو د شان سره چې د 1 لک خدای خدمتګارو اعلان کړی و دا لږ دي. موږ د دې نه زیاتو ته تیار یو. د دې علاقې خانان او ټول خلک د قاضي صاحب د کار په برکت موږ سره د ملګرتیا دپاره تیار شول. د سپینې وړۍ جلسه چې شروع شوه نو ډېرې ښځې هم دې جلسې له راغلې وې چې په دې کې یو هوایي جهاز راغی او په دې ښځو راغوټه شو. ډېرې ښځې وتښتېدې خو ما چې ورته آواز وکړو چې تاسو څنګه پښتنې چې د هوایي جهاز نه تښتئ نو ټولې را واپس شوې. هواباز خپل جهاز ډېر ځله د هغې په سرونو تیر کړو چې ښځې ونه وېرېدې نو مایوسه شو او واپس لاړو. چې جلسه ختمه شوه نو زه د میا صاحب سره کلي ته راغلم. نورې دورې پاتې شوې او زه د کلي نه بهر ته تللی نه شم. د خدای دې پزل ته ګوره چې زما تلل راتلل بند شول نو بیا خلکو اتمانځو ته تلل راتلل شروع کړل. زما کار جاری شو او ډیر ښه کېدلو. میا صاحب چې لوی جرګې سیکټر و د څه ضروري معاملاتو د فیصلې دپاره یې لویه جرګه اتمانځو ته راوبلله. چې کار ختم شو نو پیر شاهنشاه او سردار رامسنګ ما ته د دورې کولو وې. ما ورته وویل چې زما خو عذر نشته خو صدر صاحب عبدالله اکبر خان او احمد شاه میا صاحب زه د دورو نه منع کړی. تاسو که ما غواړئ نو د هغې نه اجازت واخلئ. هغې میا صاحب مجبور کړو او ما له اجازت راکړو او هغې سره د دورې دپاره روان شوم. ما د کوهاټ او بنو کلي په کلي دوره وکړه او ډېرې ورځې مې پکې تېرې کړې. ډېرې جرګې جوړې شوې او ډېر خلک خدای خدمتګار شول. چې دا غذا یې واپس راغلم نو سید فضل لطیف په هاري چند کې د لویې جلسې تنظیم کړی او ټولو مومندو او رانیزو له یې دعوتونه لیږلي وو. هغه زه هغې جلسې له بوتلم. ډېر مخلوق جلسې له راغلی و. جلسه وشوه ما پکې تقریر وکړو چې پښتنو ورونو موږ ټول یو قوم یو او د یو بابا اولاد یو. زموږ مثال د یوې ونې دی چې دې کې ډېرې څانګې وي خو مونډ یې یو وي او چې څوک د هغې ونې نه یوه څانګه پرې کوي نو د هغې ونې سیوري ته نقصان رسي او که د هغې ونې مونډ وچ شي نو ټولې څانګې یې وچې شي. نو نن ورځې پیرنګیان لګیا دي دغه څانګې ورو ورو پرې کوي. تاسو ویښ شئ که دغه څانګې ختمې شي نو ستاسو بچي به په نمر پاتې شي او د سر سیوری به یې ورک شي. نو که چیرې دغه منډ وچ شو نو دغه ټولې څانګې به یې وچې شي یوه به هم پاتې نشي. زه تاسو ته وایم چې دښمن لګیا دی تاسو ورکوي او په دې کوشش کې دی چې دا منډ وچ شي. که تاسو نه دا منډ وچ شو نو بیا به ورک شئ. پاسئ د خپل کور جوړ کړئ. دا بیلوالي پرېږدئ. یو قوم شئ. که یو قوم شوئ نو ستاسو دنیا به هم آباده شي او آخرت هم. چې جلسه ختمه شوه نو زموږ د تنګي کارکنان کلي ته رخصت شول او زه او فضل لطیف باچا بدرګې ته او بیا رانیزو ته لاړو او د هغې علاقې دوره مو وکړه. چې د هغې ځای واپس شو نو غلام محمد خان د لون خوړ د جلسې تنظیم کړی و. زه او میا احمد شاه او عبدالله اکبر خان هلته لاړو. دلته هم ډېره لویه جلسه وشوه او ډېرې زنانه ورله راغلې وې او په هغه جلسه کې ما سره زنانو دا وعده کړې وه چې که د ظلمونه پوره نه شوه فخر افغان جنکۍ به دې ګټي نه.